مننه کوم یای چې یخیب نه جګ شم خپل جانان یادوم لکه څنګه یخیب نه جګ شم خپل جانان یادوم په تش کتن د وړکی چا وشتلې دي نه مننه کوم قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پیږم خو نه پیږم په دغه خپرونه کې میږي وا مشاعراتو چې شعرونه بیا که خیر په دلای دلای روغولې دي بل ورځ ورته وی چې نه راکاسان د پتو پر استړي شوی ځکه چې کله لامبار نه روکوي کیسې ډېرې کې خو نن ډېرې کیسې نه کم قدرمنه په مشاعره پایل د تکي د مشاعره په اول سار کې میږي تکړه شاعر لري نومتي شاعر دی مخکینی څرا د خلک په زړه کې ځلاري دی د زنه زنه شیرینه په داسې وخت کې لیکي چې د خلک پڅخه وایي ځکه چې د کرچ پیر تر شاړي ویوالي ما کو پیرای اپ سي کیږي او شکراب د پڅخه په سار نه ونسي یه دغه شاعر نوم د ګلزندای صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه شوي جوړې تکړه جوړې چې ګلزندای صاحب خصيحت ته غوړي ته سره خدای خود ژوندای لرای مو په داسار چې د شعر په سار شیوا مصرات او زو د تاو یا کاغاوی اجازهات وی مهرباني شاد شاد یای چې مخ دروغ غانالا مخ دروغ غانالا زه په غوړه شاره دال ورول ودال دال ورول ودال شعر دا چې چلای صاحب غیر په تاوان سي یای چې مار خولاره نه پته کېږي رشوت باو خولا مار خولاره نه پته کېږي رشوت باو خولا یو ورځ خامخا مړ کېږي رشوت ما یای چې شم مسلمان خو خالول رضا کې بدات غني زون ده پورا شم مسلمان خو خالول رضا کې بدات غني زون ده پورا کسا پدا خاتو تیرې رشوت ما ایوا بلا مقطع دو چې ویایي چې پردای خاک وڅک د تاوانه بخشي ودارا وسالش کې څپړه تاوانه که پردای خاک څک در تاوانه بخشي څو تشای وکي که پردای خاک څک د تاوانه بخشي تشای وکي د خدا حضور ته ودارې رشوت باو ویای چې یس خود ناس نفس تر کړي دی ډاکیږي کلا یس خود ناس نفس تر کړي دی ډاکیږي کلا په تیرې خوره و ماړې رشوت ما او اخیری مقطع دو ګلبشر خان صاحب ویای چې ګلزندای نن صاحب خو هر سړی عالم د نصيحت نه مانی ګلزندای نن صاحب خو هر سړی عالم د نصيحت نه مانی په دا خو خپل شپې رشوت ما زه ژاندار لري کومه خاصه هلای یای چې جانان مرګ متاسم دی د جانان مرګ متاسم دی د جانان مرګ متاسم دی ای په تاسو په ځیا کړه تر وړې دی نه مننه کما ګلزندینه ډېره مننه کما رشوت خور بیا لړکی سره پرخي جان غونډه کا دا سترګې زیړه شوې دي نه خپه کېږي ګلزندای صاحب نه رضان چې نه تیر شي ځکه چې یس خیاخ وګنو ور کړای دا چې شیرینی پرېکا مننه کما بس خو خدای د خپل کونج تا کو نه ربي میکڅ وکي یس که خیر وی میږي بل داسې شاعر لري چې یس بارې سار نه غولای دی بل ورځ یې ولر لګلا و چې کډر نه راغله ما ګلا به نه کوي خو نو نه که خیر بیا زمر سوالای دی یې دغه شاعر نوم دی شر شمګل صاحب کروشي تاسو ته خپل شعر السلام علیکم جوړې ځون کا خیب خلا خیب بیا ته خونه کا خیر دا لا ماشاءالله رنگ د خدای خیر سره مې د تا شو خدای دې خلره خدای دې زړه دغاسې ګل لرلې خیر سره عمر دې ګل ماشه قدرمنو شي یورو او د شعر مینوالو غولو میلمنو ستړی ماشه وره تړی ماشه چوکۍ کوم حاجګې دی کنه تاسو ماشه ورکړه دې یو شعر دا اول به یو بیت ته ټلای کوم هغه ګلزندی صاحب په شعر پورې یای چې رشوت خوره
بخنه غواړم یا چې رشوت خوره دوه پسونه لول کا کسه ورکیو رشوت خوره دوه پسونه لول کا سرور دی نمره شوی بل خلو شوی دی نیستاینا شیر خدا سره یای چې ماش دی افغانای دا کوردی جوړ کو په ډالرو دا بو کله وشي سپینو خبرو نامي نشي یای چې دومره مرسته وشوه هیڅ پاته نه لګیږي چې خوست تر ورسیږي دا خلکو څه شي سپینو خبرو نامي مننه کوم لچکي داسې رقم ته پوریونه نه روغله رشوت خور مې بیخي نه لګېږي مونږ ته پاته ده ورکه سپینو خبر نه یای چې د ځینې رئیسان اول ډېر وي په غوسه کې چې نوس وي اداره کې کسه ورکړو یای چې د ځینې رئیسان اول ډېر وي په غوسه کې چې نوس وي اداره کې چې کله د غوړ وویني یوه ملت کې ښه شي سپینو خبرو یای چې مرګا خو ډېر تریخ دی ای سړي خولې خوند مې سره باد شي کسه ورکړو یای چې مرګا خو ډېر تریخ دی سړي خولې خوند مې سره باد شي دوی به رشوت خوري ته به کسي مرګي ته سړي زړه وشي سپینو خبرو نه مننه کوم شعر لږ داسې ده جذبتي ده که نه اینیم ټکه که نه پوه شي ومې بخی یای چې ورو پورې ډېرېږي رشوتخور او غاصبینه خدای دې دار به دار که یای چې ورو پورې ډېرېږي رشوتخور او غاصبینه عمل ته ضرورت دی اخر بو دا پوڅه شي سپینو خبرو یای چې لګیا چې خیر ولی شي ورکه بو نیستی شي ورکیو کسای لګیا چې خیر ولی شي ورکه بو نیستی شي په 2016 کې بو ټول پارکونه شنه شي سپینو خبرو مننه کوم ورکه ډېره مهرباني ډېر ښکلی شعر و یای چې ښه شوه چې موږ ښکل یې زونیلوله تګسه ښه شوه چې موږ ښکل یې زونیلوله خیب دې رښتیا شه جنکۍ خیب دې رښتیا ما شرموای ورکو کنه ما مه خفه کوئ ما مه شرموئ نه نه یم دله یک نه یم نکړی مې چی دی نه څه وطن مې رنګ کړی دی خو بیا یې تو څه نه مننه کوم چې دومره مه خوشحالوئ تشویقوئ مې دغې تشویق نیولی یم کنې مې زه خپله نه راغم شوم چې په دېخته کې یم مننه شړشمګل نه ډېره مننه کوم دغه په دغسې بینسې په دا رشوتخوارۍ روخوست یې وخت یوه کیساب کېدو چې نره که خیر وي دغه خپروله دو نره میږه نه جوړوي ځکه تو څه خفه کېږئ نه میږم پرېږدي نه بیا مننه دې نه کوم چې دی میږ کیسې باده دنده ونه لګېږي لږ سره احساسات یې سره روجک شي مننه کوم یس که خیر وي میږ یو داسې شاعر لري چې خبیاولی وي که څه شی په خیب کول در ویلي کې کنې خپل یې ښی وي دا سره ټاکه ته دغه شاعر نوم دی که خیر وي زرګل چې روشي تو څه ته د ښکلی شعر در وروي تو څه ماشاءالله نن خو لکه دا تېر بلبل داسې برېښي چې چاکه تو جار شم غولو شعرونو سلام علیکم وړه ستړي مشاور کې یو شعر سره راغی نن لږ سترګو کې ښه یم که خیر وي یایي چې بعضې ادارو کې څه نه څه شته ادارې پاسورډ د بعضې ادارو کې څه نه څه شته ادارې پاسورډ خلاص کړو پیسونه کسه دومره د چټې پاسورډ
کوي راغلی دفتر ته بې پیسو خبره نه کوي کوي راغلی دفتر ته بې پیسو خبره نه کوي زنه زنه خلکو کړلو دومره رواجي پاسو ارومو ته پرته وې خړې سترګې یې نیولې وې ارومو ته پرته وې خړې سترګې یې نیولې وې دی خو نه شرمېږي خو اوس پرېښه شورمامي پاسو د بله خبره دوار کو خاک د کونډو رنډو خوري ښه یې پړسولې دي خاک د کونډو رنډو خوري ښه یې پړسولې دي کله به مړه شي ور په ورو یې وږدوي پاسه د بله مهمه کیسه ده رشوت د شیریني یې څه خوږنامه ورکړه ده چیپېرې خوري پوښنه چیپېرې رشوت د شیریني یې څه خوږنامه ورکړه ده دا رشوت خوره وکړه چې دومره نظامي پاسو چې ساسات مې نور هر پورې کې د څپاړو سره خدای مو د ژوندي لارې ورکړو د اخري خبره ده شتا د زنه زنه انځرګوله چې شرمېږي نه شتا د زنه زنه انځرګوله چې شرمېږي نه دومره یې ډډ کړی دي چې نور یې ټنګوي پاسو کله کله ورکو سړي ته ټیک ختم شي او یایي چې اول به میږه سره پیولې پکه څه اول به میږه سره پیولې زون به کم زاره ته چاپ نشمه مننه کوم انځر ګل نه ډېره مننه کوم دغه په دغه سره خوستي وه څه ووایي ډېره کسان دوی چې بله ورځ به شعرونه ته به چې کمپینر ته هم چا ومانه راوخورشئ نه نه دا د روپۍ ښه څه دی ریټینه خو مخه روپه وایي که خیر وي دا وطن چې دی ورته جوړ نه کړو ډېر څیک نشته مننه کوم یس که خیر وي موږ یو بل داسې شاعر لري چې دغه یې میرې نه یې وړی دغه سپیډ سز یوتی بخښنه زه غواړم دغه شاعر نوم دی چې چلای صاحب چلای صاحب خدای ته وکړو چې ته په دی نه ورګېدلی السلام علیکم نه ماشاءالله نن خو ډېر ښکلی بریک یې دا ټپی دی په سهار د لکه پتک سهار ډېر ښه ډېره زیاته مننه ګلبشرې خان اورېږه ما سره خو شعر څه داسې دی تا څه وویلو چې په رشوتخورو باندې ونه لګېږي نو که لګېږي د رشوتخورو نه رشوتخوار چې څو پورې موږ به هم چې څو پورې وو ژوندي وو په دې باندې به هم خامخا یو توغندی لګېږي دا کیسه ده چې شاعر صاحب منو یې څه شعر څه داسې دی وایي چې څوک چې په خوار او په ملنګ باندې ملنډې وهي څوک چې په خوار او په ملنګ باندې ملنډې وهي یوه ورځ به پوه شي او په خپل قبر بیا به ټنډې وهي وایي چې اوس خو مرګی ترېنه هېر شوی دی او چور یې پیل دی اوس خو مرګی ترېنه هېر شوی دی او چور یې پیل دی د فقیرانو غریبانو څخه ګنډې وهي مالدار ته لاس پورته کوي غریب کې پښې یې ګدي مالدار ته لاس پورته کوي غریب کې پښې یې ګدي خوري سالانګونه او په پښو باندې چرچنډې وهي او بیا وایي چې په حلال مال پسې څو میله مزل نشي کوی په حلال مال پسې څو میله مزل نشي کوی د غلا پیسې د بل له جیبه لاندې لاندې وهي او بیا وایي چې د داسې خلکو د مخ تور دوی د بلا ووهي د داسې خلکو د مخ تور دوی د بلا ووهي څوک چې تنخوا د دولت اخلي او غلاګانې کوي او څوک دې پیدا شي چې دا غله سم په دې ملا ووهي د داسې خلکو د مخ تور دوی د بلا ووهي څوک چې د خلکو نه د خلکو مال په غلا ووهي څوک چې تنخوا د دولت اخلي او غلاګانې کوي او څوک دې پیدا شي چې دا غله سم په دې ملا ووهي او بیا وایي چې ملا یې ورماته کړي مجبور یې کړي چې کټ کې پرېوځي ملا یې ورماته کړي مجبور یې کړي چې کټ کې پرېوځي او داسې خاین خلک د پاک رب په بلا ووهي دا نام خدای خیال کې خلاص کړي
ویایي چې په ګودر بیا جنګ د جنکۍ دی خدای خیر څنګه څه په ګودر بیا جنګ د جنکۍ دی په تیره رنجه کې کږه د خیوله څمه مننه کوم چې چلی صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا وزن پکې وایو چې شی پکې وي مننه زه نه کوم یس که خیر وي میږ یو بل داسې شاعر لري چې نه څه چې څومره صفات یې کم کم دی ځکه چې دا شاعر دغسې شاعر دی یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي چنارګل ولې نه ویل که نه دا چنارګل شاعر چې ده دا د چنارونه څه وي چې څه وي په دې کې ګرځي نه په تا که خو ګرځي خو السلام علیکم السلام علیکم مننه دې نه کومه ځکه وخت ډېر تېر شوی ځکه د ښکلا کړم چې ډېر سره ورکړي بیا مننه دې نه کوم ماشاءالله رنګ دې ښه شوی دی ښه یې ډېره مننه چې بیا دې هم بلنه راکړه قدرمنو دوستانو نوي راغلو مېلمنو زه ډېر راغلی یې کور مو ودان زما سره شعر ده هیله ده چې خوښ مو شي شعر دی چې خدای دې کړه تبا ای رشوت خور یاره خدای دې کړه تبا ای رشوت خور یاره یوه ورځ به کړېږي خدای کور یاره یعنی چې وړاندې کړل کورونه بې مجیبته وړاندې کړل کورونه بې مجیبته ستا کور به ورانېږي هم ضروري خوند شته یعنې چې دغه یې شعار دی چې مونږ کار سپر وخلي کارو ته دغه یې شعار دی چې مونږ کار سپر وخلي کارو ته هغه اخلي کار ده چې پیسې لري یا زور یاره ډېره مننه یعنې چې څه کېږي او څه روان دي ځینو اداراتو کې تاسې ته وایم څه کېږي او څه روان دي ځینو اداراتو کې زوی وروري به مور وي نور پیسې اخلي په کور یاره ډېره مننه یعنې چې وشرمېږه لږ شرم پکار درته وشرمېږه لږ شرم پکار درته دا رشوت خو تا ته شو پېغور یاره ډېره زیاته مننه راځئ اخري بېخته یعنې چې زه چنارګل تا ته نصیحت کړم په دې پوهه شه زه چنارګل تا ته نصیحت کړم په دې پوهه شه مه خوره د خرام پرېږده د نور یاره ای رشوت خور یاره یوه ورځ به دې رنګ شي د خپل کور یاره زیاته مننه خدای د خیر پېښ کړي وای ټینګوئ ورې بیا یې کوئ یسخې یوره بیا به تا وټکوه مننه کومه ویایي چې په ملا ناره یې لکه لاښته په ملا ناره یې لکه لاښته پکه ده په ملا ناره یې لکه لاښته لیلو مجنون په قدرت یې ختلی دي مننه کومه قدرمنه داسې مودګوټ شعر یې مو سره دی که اجازه روکوئ چنارګل نه ډېره مننه کومه ډېر جذبتي وویې موږ یې خندونه مړه کړي ځکه داسې شاعر وویې چې ډېر ښکلی طرز یې ورته جوړ کړی و مننه زه نه کوم اجازات ده چې زه دا شعر وویم ویایي چې څه وي خروپه څه ورځ تا د وایي څه وي خروپه څه ورځ تا د وایي ما یې په خلکه خرڅوه د وایي تاثیر یې نشته ځکه تیره تو په وخت صاحبه تاثیر یې نشته ځکه تیره تو په وخت صاحبه بیا د یار پانډه کړه هغه د وایي
بس مریضه یې کړله ډېرې کماول یې نشته یو چې دوایي ډېر کو نه راوي بیا یې دوایي نه دوایي کې بس مریضه یې کړله ډېرې کماول یې نشته ورکه د شه ډاکټر راته ورته ووایي پانډه زه وکړه چې زه خلکو ته خدمت کوم پانډه زه وکړه چې زه خلکو ته خدمت کوم اوړه در وړیه تو کچاد وایي گل بشر خانه زن سره یې سترګه وکم تکافه گل بشر خانه زن سره یې سترګه وکم یې په میږده وخوړه دوایي گل بشر خانه په وخت د تیردا چې با کیفیته دوی غیرونه بی کیفیته دوی ری پدانی بربود وچولو بس خدای د دې ته نه کوي هدایت کو زکه دی با پیداز نه ونه کو زکه داته مارک د ژوند کې ساته زکه یو سړی چې مریض وي خو مریض وي مارک سره مخ مخ چې ته خاط وي یا ورنه که خو وشه خو خپل کونج ته د کداغه به خیر وي د زنه ډاکټرونه ته لوسه د خین بیا که خیر په دی وړي مننه از کم قدر من ریتون کې اوریتون کې میګ مشاعره دی غزي پیروا بیا چې زه ګل بشر خان سره د وړه ملګری د تازه رګم یغه پرم په لوی مهربانه خدای سپارم